تیرو شلو کلو کې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو اول نمبر تولیدونکی شو او اوس موږ بیا هغه کښت صفر ته راټیټ کړی. د افغانستان عواید چې موږ راټولوو د افغانستان له بینکونو نه د باندې نه وځي، بلکې د بینکونو له لارې د موږ مامورینو ته معاشات ورکول کیږي. دا خو د بهترین شفافیت نتیجه ده. موږ په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو. دا بهترین پرمختګ د بشر د حقوقو په برخه کې. د موږ په وطن کې که په تیرو 11 میاشتو کې کومه بد امني رامنځته سوي، دا د هغو داعشانو له لاسه رامنځته شوله چې موږ په جوزجان کې محاصره کړو. د کابل د هغه وخت حکومت او د هغو ملاتړو هغه داعشان په هلیکاپټرو کې کابل ته نقل کړو. په دې افغانستان کې 50 هیوادونه وو، امریکا وه، ناټو وو. آیا هغوی د امنیت راوستی و؟ آیا موږ په دې اوس وخت کې 141 شخصي پوهنتونونه، 9 حکومتي پوهنتونونه چې شاوخوا 4.5 لکه محصلین پکې زده کړې کوي اوس خلاص نه کړو؟ دغه اصلاحات چې موږ په کومو امکاناتو راوستي دي، آیا تیر رژیم کې دا اصلاحات وو؟ آیا فساد 100% نه و؟ موږ صفر ته راټیټ نه کړو؟ نن په هغو کسانو چې 20 کاله په موږ باندې بمبار کړی د مو په کوروي چاپی والی د موږ غټولو ته عفو اعلان کړ. نو آیا که پرون د پنشیر وزیر و، نن هم زه د پنشیر وزیر لرم، بیا ول نه را سره مدي. پرون بدخشانی وزیر و، نن هم په کابینه کې بدخشانی وزیر سته. پرون د فاریاب وزیر و، نن هم سته. د کندهار وزیر سته، د ننګرهار سته، د کابل سته، د لوګر سته، د پکتیا سته. بیا ولې د ما حکومت افغان شمول نه دا هغه حکومت افغان شمول؟ نن د ما سرمایه هم کنګل شوې ده، په ما بندیزونه هم لګول شوي دي او لمانه کارم غواړي. ټول دنیا ته مخې خلاصه کړې ده، ټول دنیا ته د مثبت تعامل پیشنهاد کړی ده. تاسې تعامل سره وکړو. بس د افغانان هم بشر ده، ډېر وځورېدل او له هېواده مهاجر سو، در بدره سو. نن یو فرصت راغلی ده، ټول افغانانو خپل کور کې آبادیږي، راسئ همکاري ورسره وکړو.